د پښتو د موسیقۍ یو ډېر مشهور ستوری چې د پښتو غزلې او نظمونه به ویل قمرګله نن په 10 دسمبر 2022 کې پاک ورسېدله. د قمرګلې تعلق له ننګرهار سره و. په 1952 کې په ننګرهار کې وزېږېدله. د موسیقۍ اول استاز نبی ګل صاحب په سندرو سره د دې شوق ولی او د باقاعده طور د محمدین زاخیل سره شاګردي شروع کړه او بیا له محمدین زاخیل سره واده هم وکړي. د ریډیو کابل څخه 800 سندرې د ریکارډ کړي دي. د افغانستان بادشاہ د سردار داود دیته د بلبل وطن خطاب ورکړي. کله چې په افغانستان کې حالات ډیر خراب سو د افغانستان بادشاہ ډاکټر نجیب شهید کړل سو نو قمرګله پېښور ته راغله او په پېښور کې هم د ریډیو پېښور دپاره ډېرې سندرې ریکارډ کړي دي. په 1998 کې له خپلو 3 زامنو سره دا کینیډا ته لاړه او هلته یې استوګه شروع کړه. په کینیډا کې بیماره وله او د بیماری په حالات کې په هسپتال کې داخله سوه لیکن د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 70 کلو په عمر کې وفات سوه. قمرګلې د رحمان بابا او د حمزه بابا ډېرې غزلې او نظمونه ویلي دي. د حمزه بابا یو نظم راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې دا یې ریکارډ کړی دی او نن یې پښتانه په ډېر شوق باندې اوري. د دې سندرې د پښتانه په ټولنه کې که نر وي او که ښځه وي هغه یې نن هم په ډېر شوق باندې اوري. د دې سندرې د موسیقۍ په دنیا کې خوندورې سندرې دي چې پښتانه ته دی ویلي دي. قمرګله د موسیقۍ چونکې یو نامتو نوم ولی د دې له دنیا څخه پر تګ باندې به د موسیقۍ په دغه ډګر کې ډېر تاوان وشي او د پښتانه په ټولنه کې به داسې سندرغاړې پښتو موسیقۍ ته ولالم راسي او که نسي را. د دې په پسماندګانو کې د قمرګلې مینوال دغه 3 زامن دغو ته زه د زړه له تله دا دعا کوم چې خدای پاک دغو ګردو ته د زړه صبر ورکړي. انا لله و انا الیه راجعون.